قدم کې زموږ کوشش دا دی چې داخلي تولیدات موږ په پښو باندې ودرو، داخلي تولیداتو نه استفاده وشي. دویم قدم کې دې کې شک نشته دی چې زموږ د خصوصا دغه شرق د ګاونډي زموږ مارکیټ زیات په دې باندې متکی و. د دې نه ماسې یوازې دی نه و، موږ د هندوستان نه دواګانې راځي، د بنګلادیش نه راځي، د ترکیې نه راځي، همدارنګه د ازبکستان نه راځي، د ایران نه راځي. په نږدې وخت کې موږ نور سفر هم لرو. موږ یو معین صاحب نږدې وخت شاید چې ایران ته سفر وکړي، روسیې ته، نورو هیوادونو ته، هغوی په خپله مراجعه کړې ده. نو دې باب کې به انشاءالله موږ غریان کیږو، مشکل به نه وي. اوس هم فی الحال دپاره زموږ مارکیټ ډک دی. که څوک په دې کې دواګانې ګرانۍ احتکار کوي، علما ناس دي، عظیمه ګناه ده، نه دی کوي. دوا شته دی، ډېره ده. نو که دې وخت کې د نرخ دپاره ساتي چې نن په 100 ده او سبا یې په 100 باندې ورکړم، نه دی کوي دا کار. دې ملت سره جفا ده، ظلم دی، دا ظلم دی نه کوي. ډېرو ځایونو کې دا راپورونه موږ ته را رسېدلي دي، موږ پرې غور هم کړی دی. دا ملګرو ته ویلي دي چې تاسو د نظارت ګروپونو ته چې هلته وګورئ، یو 20 قلمه تاسو په نښه کړئ. دغه 20 قلمو کې تاسو وګورئ که کوم ځای کې چا ګرانه کړې وه، احتکار یې کوي، غلطه استفاده یې کوله، د هغې شرکتونه بلک لیست کوي. هدف دا دی چې موږ دنیا سره په رابطه کړو، هم د دې بخشونو په رابطه کړو. دا نه نور ډېر دي، یعنی ایران هم مراجعه کړې ده، موږ هم ورته سفرونه لرو، روسیې ته هم، هندوستان ته هم، نور دنیا ته موږ غواړو. دا زموږ حق دی، موږ آزاد هیواد یو، موږ افغانان آزاد دي. افغانان چې دا دونه قرباني ورکړله، غلامي نه قبلوي. موږ خپل نظام ته پرېږدئ چې هر څه کوو. نو الحمدلله په هغه کې محتاجي ډېره نه لرو، او د دنیا روابط هم انشاءالله نږدې وخت کې به تاسو خبر شئ. موږ د نورې دنیا سم په دې بخش د صحت په بخش کې هم د تجهیزاتو، هم د ارتقا د ظرفیتونو، هم د دوا رابطې لرو او وعدې لرو، هغه به هم نهایي شي. اسلامي امارت د هیڅ چا غلامان نه دي، د هیڅ چا فرمایشات نه اخلي نه یې مني، خپلې فیصلې په خپله باندې کوي. نو ښه به دا وي چې د دې نظام حفظ و مراقبت ته ټول ځانونه وباسو، چې چېرته هم کومه کډه وي نو باید پرې وګرځو، سورلۍ نه ورته کوز شو، ته مې ډکه کړې نظم. په هغې باندې تاسو پوهېږئ د کونړ هوښیار خلک دي. الحمدلله زه چې څونه کونړ خلک پېژنم، هغه د هر بخش نه د ده دانسته خلک یې په دې پوهېږئ چې هر خارجي لاسونه ووینئ چې لاس را اوږدوي، لاس یې ونیسئ، د دې وخت مه ورکوئ. انسانان یو، کمزوري به وي. مونږ هم دا نه وایو، په الله یقین وکړئ که یا ځان ته وزیر ووایم، په دې نوم باندې هم کله حیا راځي. زه د دې بخش خادم یم، خو الله دا خدمت مانا ادا کړي او په دې افتخار کوم. دا د ټول کونړ د ولسونو یوه هیله وه، یوه ارزو وه چې نن هغه ورځ را ورسېدله چې موږ او تاسې په دغه مجلس کې راجمع یو، چې زموږ د دغه 200 بستریز روغتون کومې نیمګړې چارې وي، د هغې د بیا اعمار او د بیا کارونو شروع کېدو افتتاحیه مراسم دي. نو اسلامي نظام زموږ دپاره یو لوی نعمت دی. الله رب العالمین دې موږ ته د دغه نعمت په صحیح معنا باندې د شکر ادا کولو توفیق را نصیب کړي. په نش امکاناتو باندې په دې 15 کالو کې یا 4 کالو کې موږ په ټولو برخو کې کوم پرمختګونه ګورو، دا د دې شاهدي ورکوي چې زموږ د اسلامي امارت دغه لوړې کچې مشران دغه خپل مسؤلیت امتیاز نه ګڼي او د خپلو ولسونو هغه ضرورتونه درک کوي، او په کوم ځای کې ولسونو ته ستونزې او مشکلات دي، د هغې مشکلاتو دپاره د حل لارې چارې لټوي. یوازې که لنډه رڼا په دې باندې واچوو چې موږ سره دلته په دې مجلس کې د ټولو ولسوالو قومي مشران سپین ږیري موجود دي، که صرف د صحت په اړوند باندې خبره وکړو چې په دې 4 کالو کې د الله رب العالمین په مدد او په نصرت سره زموږ د دغه ولسونو او قومي مشرانو په قوي ملاتړ باندې، زموږ د ولایتي ادارې په قوي سپورټ باندې، او آخر کې چې موږ د وزارت مقام رهبرۍ ته د خپل کونړ ولسونو هغه ستونزې او مشکلات رسولي، او هغه ځای کې زموږ هغه غوښتنو ته مثبت جواب راکړی، نو که بالمشاهده موږ او تاسې ګورو
د تیرو 100 کلونو سره مقایسه کړو نو د صحت په اداره کې به دومره پرمختګ نه شوی. بیا هم په دې ځای کې ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوو چې زمونږ هغه امکانات په لاس باندې راځي. اسلامي نظام دی د دې لپاره چې حق پکې حقدار ته ورسیږي. نو دغه کم امکانات چې په 4 کالو کې لاس ته راغلي دي الحمدلله په دې مطمئن یم چې دغه ویش به عادلانه شوي. که د کونړ د بر سر نه د ناړۍ ولسوالۍ نه شروع کوو زمونږ کوشش دا دی چې دغلته ضرورت د څه شي دی د زون د سطحې یوه شفاخانه راغلې وه. هغه د وزارت مقام د رهبرۍ نه مننه کوو چې هغه د زون شفاخانه زمونږ په منډو تړلو او د مشرانو په همکارۍ باندې هغه شفاخانه کونړ ته راغله. په کونړ ولایت په دغه 15 ولسوالیو کې د دې دپاره مناسب ځای هغه د ناړۍ ولسوالۍ وه چې په نږدې ورځو کې به موږ او تاسې د دې شاهدان اوسېږو چې هغه شفاخانه افتتاح کړو.